خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اگی اوزلی یو چا ورته دروازه ولول چې ما کور نشته او کوټې او بیګاله د شپې ځای نه لرم روټۍ مې هم نه ده خوړلې خواجه نظام الدین اولیاء ورته ویلې راځه دا بعضې خلک یې نومونه اخلي خبر کې نه دي کور نه یې قسم دی چې 500 کاله مزل دی والله کې چڼې پوشه معلومولی شي نظام الدین اولیاء هغه سخي ولی دی هغه بزرگ دی نظام الدین اولیاء ملمه دننه راغی ملمه چې د شپې روټۍ وخوړله هر څه ولیدل چې مفتي صاحب دننه لاړو بس خبره ختمه شوه بس بټرین یې چې څه شی لیدلو ټول یې راجمع کړل او په دمه دمه یې د کور نه ایستل حجرې نه شپې یوازې دی هر څه یې بار وویستل چې کله یې وویستل هر څه د کور نه د حجرې نه بار شو سړی هم ورپسې لاړو سبا چې کېدل عزیزانو بازار ته سامان ویستلی او بازار کې سامان یې خرڅولو ته یې ښودلی عزیزانو یاد ساتئ ګورئ زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د چا زړه کې د الله خوف او یره وي هغه به د مال پروا نه ساتي هغه د ځان پروا نه ساتي هغه بیا عاشق مصطفی وي خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله یاد ساتئ د مشرانو کې ادب ډېر زیات و مشرانو کې ادب څه تاسو ته خبره کوم خفه کېږئ به هم نه او دا خبره ځکه کومه چې لږ د دې مشرانو تاریخ هم وګورئ زموږ په دې پاټو کې دې سیاسي پاټو کې زموږ د غفار خان بابا په نوم باندې یو لیډر او سړی تېر شوی پېژنئ که یې نه پېژنئ پېژنئ دا غفار خان بابا خبره ما ته مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه کوله دواړه وفات دي ما ته ویل دا بالا ماڼۍ چوک نه دی مالې او وایي دلته غفار خان بابا ولاړو علما ولاړو وایي سپلۍ پخپو نه وي بیزار چا ورته پڼې راوړي چپړې راوړي خانجي دا پخپو که بابا نور دی سړک دې خپې ګرمې کړې وایي زه اخواشه تا ته څه پته ده د جناب رسول الله عاشق او وارث بچی حسین احمد مدني را روان دی مولانا بجلیګر صاحب قسم وخوړلو وایي 3 ګنټې څه د پاسه غفار خان بابا رحمت الله علیه په روډ باندې خپې خپې ولاړو مشرانو قدم باندې قدم کېدی د علماو ادب کوئ علما چې راځي ورته ودرېږئ د علماو چې چا ادب کړی الله ورته ډېر لوی عزت ورکړی او زه دې ټول خاندان د ملک صاحب ته وایم چې انشاء الله تاسې د دنیا وزارتونه هم کتلي الله درکړي خدای دې بیا درته درکړي الله مو زموږ د علماو د دې ښکلې پاټۍ نه لوی وزیران جوړ کړه زما خدا دعا ده الله دوی ته نور عزت هم ورکړه موږ ورور ته پټکې تړل هغه چړل زړونو کې د خدای زموږ نرمي راولي دا د مفتي صاحب برکت دی دا کرامت نه نور څه شی خواجه صاحب سار راغی چې راغی حجره کې څوک نشته یو خوا بل خوا یې ولیدل سامان ټول تللی خواجه صاحب رحمت الله علیه واپس لاړو بس مونځ وشو هر څه وشو خو ماشومان تپوس کوي چې بس سامان تللی او ښځې خامخا راځي د بزرګانو کورونو ته دم دپاره راځي هسې راځي خواجه صاحب لوی سړی ښځې نالې پلي او د خواجه صاحب حجرې نه بېګا څه شوي دي جواب راکړئ څه شوي دي بېګا د خواجه صاحب نه غلا شوې ده عزیزانو یاد ساتئ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ باندے سرکاری عملے تم پتہ لگیدا سات دن بازار کی ناستی خلق ناستی او سرے دے سامان خرسئی دا خواجہ صاحب دوجری سامان ہر سرے پی جنی پولیس رالل قلبان دی لاس کی خودو ورتوئی تاغلا کرے دا صدیقلی لا دیکھڑی او دا سامان دا خواجہ صاحب سامان دے خواجہ صاحب مبارک راوستو ورتو استاد کور قلمونی ولہدے ورتو دا زماد کور غلن دے ورتو نستاد کور غلنے وری خپل سامان نبی جنی دا دا کور سامان دے کنا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورتو یرمانا تپوس کوئی چی تو دا خپل کور سامان پی جنی کنا پی جنی کچیر دا دی سریق لا کری نو اللہ دی ورطا معافیوں کی او کغلائی نہیں کری خپل مالی خرسیا زه خپل سامان زه ځان نه پیژنم ځان ته روزګار نه یم نو خپل سامان د کور به څه وپېژنم سړي داسې یو خوا بل خوا ولیدل چې بابا خو راباندې پرده واچوله
خو یا الله اوس موقع راکا یاره عزیزانو یاد ساتئ خواجه صاحب کور ته لاړو پولیس هر څه لاړه چې خپل سامان دی چې خواجه صاحب یې نه پېژني خو پرېږدي دی خواجه صاحب بیا راتاو شو ورته وایي ای مسافران پتا ډېر تکلیف تېر شو پتا ډېر تکلیف تېر شوی روټۍ دې خوړلې نه ده سامان دې خرڅ کړه بیا زموږ حجرې ته راشه بیا زموږ خانقا ته راشه بیا به هلته روټۍ ما سره وخوري او زه درله د دې تکلیف معافي غواړم غل صاحب روټۍ سکی خو لاړو ځان یې ورسولو خواجه صاحب ته وایي حضرت ما تا خو پوهېږو دا سامان خو ستا د کور دی تا ولې هلته په ما باندې پردې واچولې ورته ویلې نه زه د نبي وارث ځان ګڼم زما د نبي صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک په یو بنده باندې پرده واچوي الله پې اویا پردې راخوروي څو پردې پې راخوروي اولیاءو د علماو شان دا دی قسم په خدای خلق په چاکوانو وخي من باندې خلق ټوپکې معلوموي من باندې خلق ګولۍ معلوموي لیکن بیا مفتي صاحب وایي ما بخلی دی بیا مفتي صاحب وایي ما بخلی من خیو چې دا نبوي اخلاق دي والله من خپل د سر قاتل معاف کړی ځکه مونږ ته طریقه د نبي دا پرته ده مونږ د ځان نه ذاتي غچ نالو اوس خبرې ته سوچ وکئ نظام الدین اولیاء ناس ته سره راغی ورته وایي داسې چل دی چې روټۍ موټۍ پرېږده تا په ما پردې واچولې وایي او وایي ما نه تپوس وکړه زه څوک یم وایي ما ته خو پته نشته وایي زه عیسوي یم څوک یم زه عیسوي یم او قدم نالم لاس را اوږد کا چې ایمان دستا په لاس راوړم خواجه نظام الدین اولیاء د خدای په ذات قسم درته خورم هغه غل الله رب العالمین بیا د زمانې ښکلی بزرګ اولی جوړ کړلو زه وایم ای اغیارو راشئ موږ د چا سره ذاتیات نه چیړو د مفتي صاحب خبره د زړه نه واورئ د خدای د رضا دپاره کښېنه دلیل په دې باندې واوره چې الله دا د کتاب نه لګی دی دې ما سره دشمني نشته موږ هر چا ته سینه کولو ده موږ د خواجه نظام الدین اولیاء رحمه الله د هغې بچي یو انشاءالله موږ د مفتي صاحب سره خو تاسې کښېنئ که نه چې تاسې راځئ نه خبره هم نه اورئ او خبره هم اورئ د حسد او د کینې په غوږ باندې نو بیا ستا زړه ته حق نه ښکته کېږي د مفتي صاحب صحبت نه به هغه خلق فیضاب کېږي انشاءالله چې د زړه نه د مفتي صاحب اقوال واوري تاسې ته یو وعده درنه اخلم مفتي صاحب مبارک ته به مدرسه جوړو انشاءالله جوړو که نه به جوړو د علاقې ټولو مخورو ته مشرانو ته مې دا درخواست دی چې د مفتي صاحب مدرسه کې به خولې نه تویو انشاءالله د خولو په ځای به وینه تویو انشاءالله موږ به د مفتي صاحب مدرسه په زړه جوړو انشاءالله او د مدرسې خدمت به د ځان دپاره سعادت ګڼو انشاءالله ټول ورته تیار یئ ټول تیار یئ الله رب العالمین دې د مفتي صاحب خدمات قبول کړي او یو خبر آخر کې درته کوم مفتي صاحب نه دی خبر ورته مبارکي ورکوم او د مفتي صاحب چې کوم متعلقین دي شاګردان دي دې مجلس کې شته هغوی د لاسونه بره کړي چې د مفتي صاحب سره یې مینئ او په مفتي صاحب خوشحالېږي چې څوک په مفتي صاحب خوشحالېږي هغوی د لاسونه بره کړي ښکته کوي لاسونه الحمدلله مدینې طیبې نه راته بله ورځ خبر میلاو شو هلته یو کس و د دې په سر باندې ما ورسره څه کالې لږ خبرې وکړې بیا مې ورته اکرام وکړو ومل مفتي صاحب باره کې زه درته قسم خورم والله بالله چې مفتي صاحب د الله ډېر نیک بنده دی خیر دی مال دومره وکړه ته لږ د مفتي صاحب باره کې یا استخاره وکړه یا د مفتي صاحب باره کې تحقیق وکړه خو د حسد په غوږ باندې د هغې خبرې مه وره کلک غیر مقلدو د علاقې نامه نالم بده خبره ده د عمدې خیبر پښتونخوا اوسېدونکي او د کلي نامه نالم کلک غیر مقلدو او د هغې بچي په همدې صفت باندې موصوف و قسم یې راته وخوړلو او بله ورځ موبایل کړی و ما ته ویل مولوي صاحب تا سره مې وعده کړې وه او تا ما ته ویلي
چې درود شریف وایا او به استخاره وکا د مفتی صاحب په حال باندې الله خبر کی وای الحمدلله وای تا خوب کې راته ول چې مفتی صاحب راځي چې ملاقات ورسره وکم وای چې مفتی صاحب سره ملاقات کېدلو مال د دریو علماء نمونه واغستل وای هغه لوی علما چې زمون په خیبر پختونخوا کې مشهور علما دي او د هغه سره مالک درس حدیث هم کړو یو شهید محمد حسن جان رحمت الله علیه یو وای ما نو لیدله مې بزرګ جان سے لوی شخصیت یو هغه وای خوب کې او وای دا د لاسه دی ولوم او دې په مفتی صاحب د دې په منځ کې ناستو وی تا ورته ویل دي علماء ته چې د مفتی صاحب او د دې په منځ کې جوړه وکړه وی مفتی صاحب را پاس دی وی تا ته مخ راوړو چې تا ته خوښ وي ما ته زر کړه خوښ دی سبحان الله او وی بل زیر دلته دا درکم چې وی مفتی صاحب ته دا وایا چې ما ته به دي علماء د دې په خوشاله کې دي مرګري ته چې کله موږ دا پټه تړلو ما خبر راځي ما ویل یا الله تاسو لوی ذات وای دا علماء را پاسېږي او ته ماته پټکې راوړې وګزه پټکې وي وای دا پټکې شملت لاس کې ونیسي او د علماء ته وایي چې دې د سر نه دا پټکې راتاو کا ما دا چاته نه ویلي مفتی صاحب ته زیری ورکوم دا د خوشحالي ده ستا دپاره خو چې زما غوندې عاجز او فقیر او کمزور ورور لري انشاءالله ماتا الحمدلله د خپل علماء په صفت باندې ځان دروند ښکارېږي تاسې ته هم د علماء صفت وکوئ او د علماء قدر وکوئ انشاءالله د مفتی صاحب داسې ترجماني وکئ چې دا اغیار خپله راشي او موږ سره لاس کې لاس کېږي انشاءالله تیاری ورته که نه